أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. کم وخت چې دغه خلق مدینې منورې ته تله، د ځانه سره د اسلام رسالت ورسره یوړی او هلته یې د اسلام په نشرولو شروع وکړه. په مدینه منوره کې د انصارو د کورو څخه داسې کور نسو پاته چې هلته دې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خبرې نه کیږي. اوس نو مدینه منوره پر دغه خپل حال پرېږده چې د اسلام معطره او خوشبویه نسیم پکښې چلیږي. بیرته دلته مکې مکرمې ته راسه. محترم ورونو، د مخه تر دې چې د واقعې په تفصیل شروع وکړو، اول به د اسراء او معراج ترجمه درته بیان کړم. د علماو په اصطلاح د مکې مکرمې څخه تر بیت المقدسه پورې دغه سفر ته اسراء ویل کیږي، او بیا د هغه ځای څخه تر سدرة المنتهی پورې تګ او سیاحت ته معراج ویل کیږي. او ځینې وختونه که یو هم یاد سي، مثلا یوازې اسراء یا یوازې معراج وویل سي، دغه دواړه سفرونه ځینې مراد او مقصد دي. او اوس قصې ته متوجه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مرحله کې دی چې دعوت یې د کامیابۍ او تکالیفو په مابین کې رهي دی، او په ډیرو لیرو آفاقو کې د امید ضعیفه ستوري ورته ځلېده چې د اسراء او معراج واقعه پیښه سوه. الله عز وجل په دغه واقعه سره خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مکرم کړي، او زړه یې نور هم ور آرام کړي. او د معراج د وخت او تاریخ په تعینوالي کې څو مختلف قولونه سته. څوک وایي چې اسراء او معراج د نبوت په اول کال کې وه، چې دا قول امام طبري اختیار کړی دی. څوک وایي چې دغه واقعه تر بعثت 5 کاله وروسته وه، چې امام نووي او امام قرطبي و دغه قول ته ترجیح ورکوي. څوک وایي چې اسراء او معراج د بعثت د 10 کال د رجب د میاشتې د 28 په شپه و، چې دا قول علامه منصور پوري اختیار کړی دی. څوک وایي چې 14 میاشتې د مخه تر هجرت وه، یعنی د بعثت د 12 کال د روژې په میاشت کې و. څوک وایي چې 1 کال او 2 میاشتې تر هجرت د مخه و، یعنی د بعثت د 14 کال د محرم په میاشت کې وه. څوک وایي چې 1 کال تر هجرت د مخه وه، یعنی د بعثت د 14 کال د ربیع الاول په میاشت کې وه. اول 3 قوله خو په دې سبب نه دي صحیح چې خدیجه رضی الله تعالی عنها د بعثت د 10 کال د روژې په میاشت کې وفات سوه، او د دې رضی الله تعالی عنها وفات د مخه تر هغه و چې 5 لمنځونه فرض سي. او په دې کې د علماو هیڅ اختلاف نسته چې 5 لمنځونه د معراج په شپه فرض سوه. نو معلومه خبره ده چې معراج د دې تر وفات او د بعثت تر 10 کال وروسته دی. پاته سوه 3 آخر قولونه. د هغو په باره کې داسې دلیل نسته چې یو قول دی تر هغه نورو راجح او افضله کړي، خو فقط د آیات شریف سیاق پر دې دلالت کوي چې اسراء او معراج ډېر وروسته پیښ سوي دي. او دغه معراج د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې هغه لو واقعه ده. معراج زموږ په دین او اسلام کې لو او عجیبه واقعه ده، او دغه معراج د دې سبب دی چې موږ بیت المقدس مقدس بولو،
او د بیت المقدس په باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سوی دی چې د سورت بني اسرائیل په شروع کې فرمایي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني پاکده هغه ذات لره چې بیولی یو بنده خپل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د شپې په یوه حصه کې د مسجد الحرام څخه تر مسجد الاقصا پورې هغه مسجد اقصا چې موږ د هغه شاوخوا برکتناکه کړې ده د څه شي دپاره یې بیولی و چې موږ دغه محمد ته د خپل قدرت ځینې دلایل او علامې وښیو یا ورښکاره کړو بېشکه چې دغه الله ښه اورېدونکی او ښه لیدونکی دی هر څه اوري او پټ اسرار هم ورته ښکاره دي. دا د آیات شریف ترجمه و. ورونو بیت المقدس مبارکه مځکه ده. مځکه څنګه مبارکه او مشرفه کیږي؟ شرف او برکت د الله عز وجل د طرفه وي، الله یې مبارک کوي او په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله بیت المقدس مبارک بللی دی، ځکه فرمایي الذي بارکنا حوله، یعنی هغه چې موږ د هغه شاوخوا مبارکه کړې ده. او دغه رنګه الله جل جلاله مکه مکرمه او مدینه منوره مبارک کړي دي. نو دغه د معراج په شپه جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې د حتم سره بیده، که څه هم ځینې علما وایي چې اسراء او معراج د ام هاني د کوره څخه وه، مګر دا حدیث په بخاري شریف کې صحیح حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې د حتم سره بیده او جبریل علیه السلام ورته راغلی راویښ یې کړي چې هغه لوی سفر د اسراء او معراج سفر شروع کړي او د جبریل علیه السلام سره یو حیوان ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا حیوان تر خره لوی او تر غاترې یا قچرې کوچنی و. دا خو د دغه حیوان د جسم یا بدن اندازه وه، مګر تعجب یې په تیزوالي کې و. یو غورځېده د سترګو د دید پر اندازه وه، سرعت او چابکي تر تصور زیات وه. خیر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو، جبریل علیه السلام ویل پر دغه براق سپور سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سپور سو او براق د بیت المقدس و طرف ته حرکت وکړي. په لږ وخت کې بیت المقدس ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسجد اقصا ته ورداخل سو. هلته یوه عجیبه اجتماع ولیده. الله جل جلاله هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره ټول انبیا او رسولان را جمع کړي وه. علمای کرام د انبیاو او رسولانو په عدد او شمیر کې مختلف قولونه لري. څوک د ټولو انبیا او رسولانو علیهم السلام شمیر 1,40,000 زیات او کم پکښې بولي. څوک وایي د رسولانو عدد 300 دی او د انبیاو عدد 24,000 دی. نور قولونه هم سته. مقصد دا چې په دغه مبارکه شپه کې الله جل جلاله ټول انبیا او رسولان علیهم السلام په دغه لو او مبارکه ټولنه او اجتماع کې را جمع کړي وه. ابراهیم، نوح، موسی، عیسی علیهم السلام ټول انبیا په مسجد الاقصا کې سره یوځای سوي وه. د مځکې پر مخ کم ځای دی چې د ټولو انبیا علیهم السلام په اجتماع دې مشرفه سوی وي، بې له بیت المقدس او بې له مکې مکرمې څخه بل ځای نسته. کعبې شریفې ته ټول انبیا د حج دپاره راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الانبیاء قد حجوا بیت الله الحرام، یعنی ټولو انبیا علیهم السلام د بیت الله الحرام حج کړی دی. او بیت المقدس هم هغه ځای دی چې ټول انبیا په دغه شپه دلته سره جمع سوي دي، چې دا اجتماع بیا هیڅ وخت او په ټول تاریخ کې نه ده تکرار سوی او په هیڅ ځای کې د بل وار دپاره ټول انبیا نه دي سره جمع سوي بې له بیت المقدس او مسجد اقصا څخه.
او دا ټول انبیا او رسولان علیهم السلام د نبی آخر زمان جناب رسول الله حبیب الله سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال او شراغلی ته راغلی وه. انسان د دې منظر او مشهد خیال او تصور هم نسی کولای. ټول انبیا او رسولان و سرور کائنات سردار کونین ته راغلی دي، صف صف قطار قطار ولاړ دي او شراغلی ورته وایي. دا څونه مبارکه اجتماع ده. سعدي صاحب وایي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. او بیا بل ځای وایي چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولو انبیاو امامت کوي و دغه ټولو انبیا علیهم السلام ته سید الاولین والآخرین سید البشر سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ ورکوي. دا هغه لوی عظیم او لوړ شرف دی. تر دې به بل شرف چیرې وي چې د امتو د امامانو امام دې سي. امامی رسول پیشوای سبیل امینی خدا محبت جبرئیل. او همدارنګه د قیامت په ورځ چې د هر امت څخه شاهد راوستل سي، یعنی د هر امت نبی به پر خپل امت شاهد وي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم به بیا پر هغه انبیاو شاهد وي. دا هم د خیر البشر سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم عزت او کرامت دی. دا اجتماع هغه لو او معظمه اجتماع وه و انبیا علیهم السلام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ او امامت و چې بیا د اسلام په تاریخ کې نه دی مکرر سوی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه څخه فارغه سو، جبریل علیه السلام دوه لوښي یا دوه ګیلاسه ورته راوړه چې په یوه کې شیدې او په بل کې شراب وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د شیدو لوښی واخیستی. جبریل علیه السلام ورته وویل و سمې لارې ته لارښوونه او هدایت درته سوی دی، یعنی دا چې شراب دې نه واخیسته الله جل جلاله سمه لار در ښوولې ده او امت دې هم و سمې لارې ته رابللی دی. په دغه خبره کې د جبریل علیه السلام د طرفه و دې ته اوله اشاره ده چې شراب بد او خبیث شی دی. که څه هم تر دغه وخته په اسلام کې شراب نه و منع سوي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅکله نه شراب چښلي وه او نه چښلي دي، نه د مخه تر بعثت او نه وروسته تر بعثت. تر دغه لمانځه او د انبیا علیهم السلام تر ملاقات وروسته معراج راوړه سو. د معراج وصف او تعریف و موږ ته نه دی سوی. هلته په کتابو کې هم صحیح تعریف او صحیح دلیل نسته چې معراج څه شی دی، بې له دې څخه چې عرب د معراج لفظ د زینې دپاره استعمالوي، یعنی عرب و زینې ته معراج وایي. نو معراج یو قسم زینه ده، خو که دلته معراج د زینې په معنا سي نو داسې زینه ده چې بشر یې نه پیژني، یوه خاصه زینه ده چې د هغه په حقیقت بشر نه پوهیږي او نه پوهېدلی سي. نو دغه معراج چې د هغه حقیقت موږ ته نه رامعلومیږي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښول سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عجیبه او غریبه زینه کې وختی چې په څو لحظو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اول اسمان ته ورسېدی. دغه مسافې چې تر قیاس لوړې او تر حساب تیرې دي په څو لحظو کې طی سوې. ورونو، موږ د دغه کون نه په لویوالي خبر یو او نه د دغه لیرو مسافو اندازه راته معلومیږي. موږ ته د کون او د هغه د پراخوالي په باره کې هیڅ معلومات نسته. موږ انسانان که غربیان دي که شرقیان چې هر څه پرله اوړي او را اوړي دا ټوله د کون یو جز دی. د نن ورځې د کون علما موږ ته د کون مسافه په ضوئي کال سره راښیي. موږ د مځکې مسافه په کیلومترو سره بیانوو، خو بالمقابل کون
دونه پراخه دی چې په کیلومترو یا نورو اندازو سره نسي ښوول کېدلی. نو د کون علماو د کون د مسافې د اندازه کولو دپاره ضوئي کال ایښی دی. ضوئي کال څه شي دی؟ ضوء یعنی رڼا او روښنایي، لکه د لمر رڼا یا شعاع. نو ضوئي کال و هغه مسافې ته ویل کیږي چې هغه مسافه په یوه کال کې روښنایي طی کولی سي. اوس نو که زه وغواړم چې د ضوء یا روښنایي سرعت یا چابکي در وښیم، نو به داسې درته ووایم چې د لمر روښنایي د لمر څخه بیا تر مځکې پورې په 8 دقیقو کې را رسیږي. موږ داسې نسو ویلی چې لمر د مځکې څخه 100 کیلومتره لرې دی، بلکې موږ وایو چې لمر د ضوئي کال په حساب د مځکې څخه 8 دقیقې لرې دی. نو د هغه مسافې د لرېوالي دپاره څه فکر کولی سي چې هغه په یوه ضوئي کال کې طی کیږي. د نن ورځې د علم فلک معلومات و دې اندازې ته رسېدلي دي چې په کون کې داسې نجوم او ستوري سته چې زموږ څخه په زرو میلیونه ضوئي کلو لرې دي، او دا ټوله بیا هم د کون یو جز دی، ټوله کون نه دی، بلکې کون نور هم تر دې ډېر لوی او پراخه دی. دغه سفینه یا اپولو چې و فضا ته لیږل کیږي، د دې تګ او سرعت په یوه ساعت کې تر 3000 کیلومتره زیات دی. که دغه اپولو یا فضایي سفینه په دغه خپل سرعت رهي وي، 3 کاله په بر کې نیسي چې و هغه نږدې ترین کوکب ته چې و موږ ته تر ټولو کواکبو او نجومو را نږدې دی ورورسېږي. هغه تر ټولو تیزه او تر ټولو چابکه سفینه یا اپولو چې بشر جوړه کړې ده، هغه پس له 3 کلو څخه و هغه نږدې ترین ستوري ته رسېږي. اوس نو ته و هغه بې حسابه مسافې ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر آسمانه یا لوړ تر هغه په دغه څو لحظو کې قطع کړه. دا کومه معجزه ده؟ دا د الله عز وجل کوم قدرت دی چې و موږ ته یې په دغه معراج کې راښکاره کړي. دا لوی اعجاز او معجزه ده چې دغه لرې مسافه په دغه لږ وخت کې قطع کیږي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا و اسمان ته ورسېدی چې موږ اول اسمان ورته وایو. د اسمان دروازه بنده او تړلې وه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.